سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. بلوچستان کې په دوه جلانه خطو کې 22 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې د اسرایلو پر بین ګورین نړیوال هوایي ډګر راکېټي برید کې ګڼ شمېر اسرایلیان ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. بلوچستان کې په دوه جلانه خطو کې 22 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. بالوس ازادي غوښتونکي ځواکونه BLA په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی جنګیالوی د بلوچستان په توربت او ډاګي سیمو کې په دوه جلا پیښو کې له پاکستانی ځواکونو سره نښتې کړي دي چې په پایله کې 22 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 6 تنه د بالوس ازادي غوښتونکو ځواکونو جنګیالي هم وژل شوي دي. د بیان لمخې بالوس ازادي غوښتونکو جنګیالیو د توربت په ډانګا سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې په پایله کې 14 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 تنه د بالوس ازادي غوښتونکو ځواکونو جنګیالي هم وژل شوي دي. همدغه راز په بیان کې راغلي چې بالوس ازادي غوښتونکو ځواکونو د بلوچستان په کاپوري ډاکی سیمه کې هم پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې په پایله کې 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 تنه د بالوس ازادي غوښتونکو ځواکونو قوماندانان هم وژل شوي دي. دا دغه پیښې وروسته نن د بلوچستان په توربت سیمه کې لسګونو ښځو او نارینه‌و د وژل شویو بالوسانو غیبانه جنازه ترسره کړه. او وروسته خبر ده چې د اسرایلو پر بین ګورین نړیوال هوایي ډګر راکېټي برید ګڼ شمېر اسرایلیان ټپیان کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیو کې د برید صحنه لیدل کېږي چې ورسره د هوایي ډګر چارې ګډوډېږي او الوتنې هم ځنډېدلې دي. د یمن حوثیانو ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د اسرایلو دفاع وزیر د غچ اخیستنې ترڅنګ ویلي دغه راکېټ د دوی دفاعي سیستم تر ایستلی او د نه پېژندلو له وجې توانېدلی چې پر هوایي ډګر پرېوځي.